بسم الله الرحمن الرحیم. لیاوټ خو خلاص شو. انډنټیکیشن دومره باید درته ووایم چې لکه څنګه چې ټیکس مخې طرف ته وړي، وروسته یې وړي، سپیسینګ ورکوي د دوو پاراګرافونو تر منځ، نو داسې ته کولی شي. سمه ده. دا مو په کوم ځای کې ویلو؟ که مو یاد شي دا په هوم کې پاراګراف ډایلاګ لنچر کې دلته مو انډنټیکیشن ویلو، بیفور ټیکس افټر ټیکس، او سپیسینګ مو ویلو بیفور او افټر. هماغه خبره ده. بس کار پې وکړي، که چا پې مازه خلاص نه شي سبا به وي. زه ورته څنګه کوم ته شي ریفرنس وایي. ورونو ریفرنس څه کار کوي؟ کله چې ته لیکل ولرې، سمه ده، مثلا لس پاراګرافه دا خو شل شو، دا شل پاراګرافه لیکل دي زما، دا لیکل شو. اوس مثلا په دې ځای کې زه لرمه څه انګلیش نوټ، سمه ده. ښه انګلیش نوټ ما سره څه دی؟ عنوان دی که نه؟ عنوان باید زه څه وکړم؟ هیډینګ. ګوري همدغه هیډینګ یې راشي، همدغه هیډینګ دې ځینې یوز کولی شي دې لپاره چې بیا په عذاب نه شي که نه. نو ریفرنس کې لنډ درته دلته 8 ټیکس لیول یې درکړي، لیول 1 واخله، همغه هیډینګ نمبر څه دی؟ 1 دی. بس خلاص. ګوري څومره ښه کار دی. بار نوم پې که هوم ته لاړ شو یا ریفرنس ته، هم ریفرنس ته سخته دی که نه، نو همدې ځای کې څنګه کړي؟ یوز کړي. اوس مثلا انګلیش نوټ کې دې نه لاندې موضوع چې دی څه دی؟ پروناون. سمه ده. نو پروناون دلته سیړو، نو دا پروناون څنګه کوم لیول واخلم؟ هیډینګ نمبر 2 به واخلم. پروناون دی په انګلیش نوټ کې دننه پروناون مونږ وایو که نه 2. همدارنګه مثلا دیم صفحه کې چې دی مونږ سره نوټ دی وارډ نوټ څنګه شروع شو، بس دې نه لاندې نوټ د څه شي نوټ دی؟ د وارډ. نو دلته به ولیکم چې وارډ 2014 څه شی نوټ. نو وارډ 2014 لومړی عنوان دی ما سره که نه؟ لیول 1. دا د لیول 1 به انتخاب کړو. په وارډ 2014 کې مثلا زه څه لرم؟ دلته لاندې لرم هوم مینو، هوم ریبنز. مینو دی که ریبنز؟ آفرین. نو هوم ریبنز مې دا د سلیکټ کړ، د به هیډینګ نمبر 2 وایي. اوس په هوم ریبنز کې زه کټ کاپي پیسټ باندې خبره کوم، یا په کټ باندې کټ باندې خبره کوم چې دا کټ څه شی دی؟ صحیح دی. کوم هیډینګ نه استفاده کوم؟ بله لاندې دا د کاپي تعریف مې مثلا لیکلی دی چې کاپي، نو تاسو دا راته وایي چې دا کاپي کوم لیول کې واخلم؟ داسې پې مورزه فکر وکړه، 3rd لیول کې یا 3م لیول کې به څنګه کتاب وایي. اوس خبره دلته دا ده چې مثلا منګه کټ کاپي پیسټ کې چې دی مثلا څه وایو؟ شارټ کټ اف مثلا کاپي که نه، مثلا په دې باندې بحث کوو چې CTRL جمع سی دا څه کار کوي؟ د دې تشریح دی. نو دا زما عنوان دی کنټرول جمع سی. نو تاسو وایئ د کنټرول جمع سی په کوم لیول کې واخلم؟ 4 کې، ځکه دا په کاپي کې دننه څېړل کېږي. اوس خبره دلته دا د 4م لیول ما سره نشته، 3 لیوله دي. نو د 4م لیول د اضافه کولو لپاره تاسو ټیبل اف کنټینټ کې دلته په کسټم ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک وکړئ، او په دې ځای کې لیول چې دي شو 3 لیوله ما ته ښیي که نه؟ ته ورته ما ته څو لیوله وښیه؟ مثلا 5 لیوله. اوکې که. نو که اوس ته وګورې لیول نه څه دنې شو؟ نو زه دا به 4م لیول کې څنګه کوم واخلم؟ نو لاندې بله موضوع راغله، مثلا لاندې موضوع بدله شوه، موضوع ما سره دی څه؟ انزرټ. نو دا د انزرټ مې څنګه کړ؟ انزرټ لیول به کوم یو واخلم؟ تاسو ووایئ. آفرین. بس په همدې شکل دا د انزرټ تشریح شو. دې نه لاندې چې دی ټول ما سره مثلا د څه شي نوټ دی؟ د ایکسل نوټ دی، ایکسل 2014 نوټ دی. دا عنوانونه دي داسې مختلف عنوانونه. نو دا عنوان مې څنګه کړ؟ سلیکټ، او وار به شم کوم ځای ته؟ لیول 1. بس اوس ورونو مثلا همداسې دا لیولې مې ټولې جوړې کړې، اخرنۍ صفحې ته ځم، هر ځای کې چې تاسو غواړئ. نو زه اوس څه جوړم؟ فهرست جوړم. د فهرست د جوړولو لپاره فقط ټیبل اف کنټینټ ته ورشئ، خپل د خوښې سټایل څنګه کې وټاکئ. زما هم دغه لومړی سټایل خوښ شو، دا د کنټینټس ورته وایي که نه. نو انګلیش نوم ما ته دا په لومړۍ صفحه کې دی، دا لومړی پروناون چې دی هیډینګ نمبر 2 دی که نه، نو دا د پروناون په 3مه صفحه کې دی. وارډ 2014 نور ما سره 3مه صفحه، هم په 3مه، کټ په 3مه، کاپي په 3مه، او انزرټ په 4مه. یو عنوان نه دی راغیستی. ولې؟ هغه کنټرول جمع سی روان غیستی که نه؟ ګورې ورونو داسې کار دی. دې اصلي علت دا دی چې کسټم ټیبل کې نه دی، دلته
نو انوال الته چې هډینګ مثلا کمې وي کنه الته ما بیرته کنټرول زد یو ځل اوه نو دا غیلتو نو هډینګ به تور ته 15 واخلې نو چې تا ته 15 څلورم نمبر هډینګ څنګه کې درکې نو دا موږ سره ټیبل اف کنټینټ اوس خبره دا کو چې ټیبل اف کنټینټ کې څه سیټینګز دي دې ځکه مې خوښ نشو ټیبل اف کنټینټ مور ټیبل اف کنټینټ د office.com نه راغستل شي کسټم ټیبل اف کنټینټ په خپل کسټم جوړای نو ته دا څه کار وکړه دا ټیبل اف کنټینټ ته ورشه شو پیج نمبر غواړي نه غواړي کله شو پیج نمبر ورته چې نه غواړم نو دلته پیج نمبر پتا ته نه درکې بیا پتا ته نه وایي چې دا پیج څنګه دی چیرته دی چیرته نه دی لکه مثلا شو پیج نمبر نه غواړم اوکې مې که اوکې کا کنټرول زیډ به و چې څه شوي ښه دا لیکل زموږ څنګه شوي پاک شوي دي کنټرول ای سره ټول سلیکټ و نو ټیبل اف کنټینټ مو چې واخیسته هغه د دې په ځای ریپلیس شو نو ځکه دا ستونزه راکړه پخوانی ټیبل اف کنټینټ به ریموو کړو ښه طریقه دا ده چې دلته راشي ریموو ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک وکړو ریموو شو سمه ده اوس به داسې کار وکړي ټیبل اف کنټینټ کسټم ټیبل اف کنټینټ ته به ورشي دلته ورته چې دا پیج نمبر یې نه غواړم نومونه راکړه خو پیج نمبر مه راکړه اوکې که ماته انګلیش نوم پروناون ورډ د شپاړس دا خو پیج نمبر یې نو کله کله ضرورت استاد ستا نه دی ستا فهرست غوښته نو بیا داسې کار وکړئ یوازې فهرست لپاره هغه ته خو صفحې مهمې نه دي ته تا نه څه غواړي نو دا هم ریموف کوم نه دا څه خو مې خوښ نه دی نو ریموف که بل اخلي نو زه ورته یم به داسې کار وکړو کسټم ټیبل اف کنټینټ کې پیج نمبر یې راکړه خو دا پیج نمبر یې نږدې یو راته راکړه نږدې لرې راته مه راکوه نو دا د پیج نمبر نه د رایټ الاین پیج نمبر نه ټک مار لرې که اوکې که ما د انګلیش نوټ په لومړۍ صفحه کې د کټ په دریمه کې ایکسل نوټ چې دی دا په شپږمه صفحه کې دی نو دا صفحې څنګه شي نږدې شي نو زه دا خو بد ښکاري زما خوښ نه شو نو دا پاک کا ټیبل اف کنټینټ ته چې ورغلی دا ځل کسټم ټیبل اف کنټینټ کې به ورته ووایي چې څه وکړه داسې کار وکړه ما ته 3 قسمه خطونه دي یو دا دي یو دا دي نو دغه خط باندې راته څنګه کړه بیلې کړه اوکې کړه نو وګورئ په خطونو باندې څنګه شو دا ور هغه نمبر یې بیلې شوې او ښي طرف ته څنګه شوې راغله بیا هم لکه اوس پورې ورکولی شي ما هم داسې وکړه که نه لومړی مې لیکل وکړه بیا راغلم څه مې وکړه هیډینګ مې ورته منظم خو ځکه نه و چې ځکه دا یو هیډینګ کې نه و زه اوس درته وایم دا ځل مې چې واخیسته بیا درته ښیم اوس خبره دلته دا ده چې دا سټایل زما نه دی خوښ دا سټایل یې بلکل بدلوم نو ټیپ لیټر دا خو وشو نو دلته فارمیټ کې ته دا سټایل کلاسیک دی دا دی فیانس دی ماډرن دی فارمل دی سمپل دی زه ماډرن سټایل کې راته څه راکړه ټیبل اف کنټینټ راکړه نو اوکې کا نو دې ته دا هم اوکې کا نو دا ماډرن سټایل کې شو صحیح شو ټول هیډینګ وانه چې دي که نه نو دا به څنګه وي دا به داسې روښانه وي غټ سایز کې به وي او دا نورې چې دي دا به لږ پیک کوي اوس خبره دلته دا ده چې دا شپږ څلور داسې شی دي ورسره پیج نمبر دي اوس ته چې وایي دا ولې ترتیب نه دی مثلا ولې دا لیکل داسې هم لاندې نه دي ګورې وروره دا داسې کار دی چې دا هیډینګ چې دي مثلا مونږ مختلفې اخیستي اوس که مثلا دې سټایل نه غایب زه بیا بل سټایل یوز کړم نو هغې کې به ډېر ښه دا ښکاره شي چې مثلا دا ولې څنګه کېږي نه ترتیبېږي که ترتیب شي نو بیا به داسې ښکاري چې ټول په هیډینګ څو کې دي 1 کې دي نو زه ورته یم بس داسې کار وکړم ما ته فارمل سټایل راکړه دا اوکې که نو دا ما ته فارمل سټایل راکړي اوس ته دا وایې چې دا ولې دا پروناون دې سره څنګه دی دې سره دغه ځای کې مثلا برابر نه دی نو ګورې وروره ان1 چې د انګلیش نوټ په هیډینګ 1 دی په دې انګلیش نوټ کې دننه مونږ پروناون سیرو که دې سره ځان برابر کړي نو بیا به داسې ځان ته څنګه وي ان1 به وي نو دغه مشکل دی ګورې کاپي کې دننه څه دی کنټرول جمع سی دی کاپي کې دننه او دا کټ کاپي چې دا هر یو ځان ته لیول دی نو وګورئ څومره سیده ټیبل اف کنټینټ کسټم ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک کوم آپشنز ته ځم آپشنز کې ګورئ ورونو که کله تاسو سره هیډینګ یې نه ښودلی مثلا زه ګورئ دغه ټیبل اف کنټینټ غواړم خو زه داسې کار کوم ورته یم دا 3 پاک دا 4 پاک 5 پاک زه ورته یم بس داسې کار وکړو یوازې اول او دویم هیډینګ ماته پکار دي که ما اخیستی مې وي که نه تی راته مه پرنټ کوه په ټیبل اف کنټینټ کې راته مه راکوه خوښه د آپشنز نه دا کار کوي که شو لیول څنګه کوي کمایې نو دا اوکې که دا اوکې که نو دا دی وګورئ انګلیش نوټ پروناون ورډ نوټ هوم او انزرټ اوس هلته انزرټ هوم کې مونږ ګورئ څه لرو کټ مو لرو کاپي مو لرو په کاپي کې چې و کنټرول سی و دریم او څلورم لیول یې ما ته څنګه کړه رانه کړه علت ما په خپله ورته ویل چې دا لیول یې څنګه کړه مه راته راکوه ورونو سبا داسې کېدلی شي انګلیش نوټ په اول مثلا ورډ 2014 نوټ په دریمه صفحه کې دی که نه نو دې ته چې زی کنټرول بټن ونیسه ډایرکټ تا دې ته څه شي یوسي دلته کنټرول انټر وهم کنټرول انټر سره څه کېږي کنټرول انټر سره بریک اخیستل کېږي که نه صحیح شو اوس ګورئ دلته ما ته وایي چې دا ورډ نوټ چې دی دا په دریمه صفحه کې د حال هم چې ورډ نوټ ما څویمه صفحې ته ولېږه
څلورمې ته نو دا ولې د دې څه علاج دی داسې علاج د دې کېدلی شي چې اپډیټ ټیبل باندې کلیک وکړي ماته اپډیټ پیج نمبر اونلی یوازې پیج نمبر یې اپډیټ کړي او که څه چې شوي زه ورته مار څه چې شوي ټول راته څنګه که اپډیټ کړه ماته ورډ نوټ په څلورمه صفحه کې راغی څلورمې کوم وخت کې چې تغییرات وکړو نو بیا به څنګه کې اپډیټ کوي نو دا موږ سره ټیبل اف